السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو خوشاله او کامیاب لره. دوستانو دی برکت ورځ شروع دي، دی بهترین ورځ شروع دي، د ليله القدر شپې شروع دي. کوشش وکړئ دا یو وظیفه په دغه شپو کې وکړئ، ان شاء الله دا سی وظیفه د تاسو بخپل بیا دعاګانې راته کوي. محترمینو دا ډیر اسانه وظیفه ده، یو اسان او مجرب عمل درکایم د دې شپو دغه بهترین شپې شروع دي د ليله القدر شپې. د درويستم شپه ده، د 25 شپه ده، د 20 شپه ده چې ډیره بهترینه ده. ټوله میاشت منوره ده د 20 په شپه باندې ده او د 90 شپه ده. دغه د ليله القدر چې کوم شپه ده او هغه د شب قدر شپه چې ورته ویل کی یا الله تعالی جل جلاله په دې شپو کې پټه کړی ده. دوستانو د دې شپې مجرب عمل درکایم، لغه نه بعد دعا وکي، دعا به الله تعالی قبول کړي. کم حاجت و هغه حاجت په خپل دعا کې پیش کړه، الله تعالی به هغه حاجت تر پر کې. کم خواهش دي ده هغه خواهش به الله تعالی در پر کې. په کم مقصد کې کامیابی غواړي دغه مقصد لپاره وای، لکم مشکل څخه خلاصون غواړي دغه مشکل لپاره وای، لکم تکلیف څخه خلاصون غواړي، په کم کار کې ترقی غواړي، په کم کار کې پرمختګ غواړي. د دې ټولو لپاره نن دا یو مجرب عمل د تاسو مخته एकदम تاسو په حضور کې لتاسو سره شریک کوم. ان شاء الله دا یو عمل وکي، خپل به د دې معجزه بیا وګورئ چې دا عمل به تاسو ته څومره کامیابی په لاس درکوي. دوستانو دغه مبارک شپې چې د ليله القدر شپې دي، ليله القدر شپه په د اخرنی 10 ستاک شپې دي، په دې کې ورکه ده، په دې کې پټه ده. په قران کریم کې اسم اعظم ورک ده او په انسانانو کې خضر علیه السلام پټ ده. یعنی د ژوندۍ خو چاته نه ده معلوم، په دې انسانانو کې ده، په دې دنیا کې ده. او په شپو کې چې د هغه د شب قدر شپه ورکه ده او په ورځ کې په جمعه کې یو ساعت ته چې د انسان دعا فورن الله تعالی قبلوي، خو هغه ساعت پکې ورکه ده چاته نه ده معلوم. خو بیا هم څه امکانات است چې په دغه شپو کې دی هغه هم د حدیثو پرانا کې موږ ته معلومه او خودل سوي دي چې هغه د 20 شپه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی جل جلاله داسې شپه ورکړه چې نور امتو ته نه و، داسې مبارکه عشره ورکړه چې نور امتو ته نه دور کړي، داسې مبارکه میاشت ورکړه چې نور امتو ته نه دور کړي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرائیل علیه السلام هم خوش خبر راوړل، دا ورته ویل چې تا امت تعالی جل جلاله په دې رمضان میاشت کې و داسې ورځ ورکړي ده چې په دې شپه باندې د عبادت کی لزر و میاشتو سره برابر ده او د در اتیا کالو پورې ثواب لري. در اتیا کال عمر خو چاته نه ده معلوم چې آیا یو انسان به تر در اتیا کال عمر پورې ورسی کبه نه ورسی. خلافاک جل جلاله د نبی علی اسلام له امت سره دا یو احسان کړی چې د عبادت په دې شپو کې د در اتیا کالو ثواب لري. نو محترمینو دا شپې الله سمور کوي، دا موقع بیا بار بار ناراضي، دا قرنی عشره ده پر تیرېدو ده. کدی 20 شپه د شخته رسوي ده، د 20 شپه خور روانه ده، کدی 30 د شته رسوي د 25 در روانه ده. په هغه کې کوشش وکړه عمل وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی جل جلاله دا شپه ور معلومه کړه. نبی علیه السلام ته معلومه و ډیر خوشاله و. اوس راوځي چې خپل حجرې څخه صحابه کرامو ته خوش خبری ورکي او دا ورته وایي چې الله تعالی جل جلاله موږ تاسو ته یو داسې مبارک شپه را کړې ده چې په دې شپه باندې عبادت وکړو در اتیا کالو سره برابر ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له ډیرو خوشحالي څخه سره وتی چې صحابه کرامو ته خوش خبری ورکړي د دې شپې چې هغه شپه معلومه ولا چې کوم شپه ده. نبی علیه السلام په ذهن کې ولا نو سکله دی باندې راوته دوه صحابه کرام په اختلاف په جګړه سره اخته دي پر یو شی بیست. کله چې بیس نبی علیه الصلاۃ والسلام سیدا واوره د نبی علیه السلام ډیر دیغ سو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر پریشان سو. صحابه کرام څنګه په خپل مابین کې جنجال سره کوي، صحابه څنګه په خپل مابین کې اختلاف سره لري. کله چې دوی تراتلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام له ذهن څخه هغه خبره هغه چې کم وو مثلا هغه معلومه شپه واره الله تعالی ورخودلې و هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام له ذهن څخه ووته. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دوی تراغی دوی سلا اختلاف څخه سره خلاص شلو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې تاسو اختلاف تاسو مثلا تر مابین سی کم بیسو هغه دومره کم جګړه و هغه دومره تاوان او نقصان وکي چې د ټول امت لخلې هغه ورځ وېستله. یعنی هغه ورځ سی معلومه ولا هغه مال ذهن څخه وسوتله.
د ټول امت له خولې څخه مې هغه ورځ چې هغه معلومه ورځ و ما تاسو ته درښودله زما یاد وه ستا تاسو اختلاف پر ما باندې دومره تاثیر وکړي یعنې دومره زه پریشانه شوم چې هغه زما له ذهن څخه ووته او بیا کتابونو لیکلي چې اختلاف دومره تاوان دومره نقصان لري چې د ټول امت له خولې څخه هغه معلومه ورځ ووتله بعضو کتابونو دا لیکلي چې په دې کې د الله تعالی حکمت دا و چې دا ورځ یې پټوله په دې شپو کې اسې نه چې اخره زمانه کې داسې انسانان راځي چې بیا به هغه خالي په د یوه شپه باندې عبادت کوي چې له 83 کالو سره برابر ده نورو شپو به عبادت نه کوي په دې کې یو حکمت هم دا و نو محترمینو دغه شپو کې چې تاسو هره شپه عبادت کوئ زه تاسو ته مثلا داسې د احادیثو پر وړاندې کې کم اعمال راغلي دي هغه د سره شریکوم له بزرګانو څخه ثابت اعمال دوستانو دا په دې شپه کې ما تاسو ته مخکې وویل چې شپه چې د لیلة القدر شروع کیږي د شب قدر چې ماښام لمر ولویږي بیا تر صبح صادقه پورې دا شپه شروع ده نو تاسو به داسې وکړئ په دغه دوران کې چې مار وخت کول 2 رکعات نفل به وکړئ او 10 به وکړئ نفل چې کوئ چې اول رکعت مې شروع کړئ له سورة الفاتحې نه بعد چې الحمدلله شریفه ده له هغه نه بعد به په اول رکعت کې سورة القدر ووایاست یو انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر او له هغه نه بعد به 3 واره سورة الاخلاص ووایاست قل هو الله احد الله الصمد داسې دی ووایئ بیا به کرات 2 رکعات وکړي خو که د انسان سورة القدر نه وي زده اکثر خلکو نه وي یاد هغه په اول رکعت کې هم قل والله شریف ووایي 3 واره په بای رکعت کې هم قل والله شریف ووایي دغه عمل چې د کله وکړئ په دغه شپو په د بهترینو مجربو شپو کې په دغه مبارکو شپو کې او په دا داسې مجرب دي مثلا مجرب دا معنا چې په دغه شپو کې ازمایل شوی د خلکو ازمایل دي چې کم عبادت کوي دعا کې دعا قبليږي کم خواهش وي هغه پرګيږي له ګناهونو څخه الله تعالی عفو ورته کوي نو کله چې له لکاتو نفلو څخه خلاص وي نو بیا الله پاک جل جلاله ته پر هغه ځای باندې په مسجد کې یک کور پر جای نماز مصلی باندې ناس او یا واره بدا توري ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه انك انت التواب الرحيم دغه وایا او واره لغنه بعد دعا ضرور وکړه دعا کوي دعا د الله تعالی قبلوي ځکه چې په دې تورو کې اسم اعظم مبارک پروت ده نو دوستانو دا وظیفه و د دې شپې عمل وو ان شاء الله نور اعمال هم ست مجرب هغه هم در سره تاسو سره شریک کوم په الحال دغه درته کاپی ده په دې دروستم شپه وکي هم سید د نور شپو لپاره بزل تاسو سره نور اعمال مجرب د احادیث پرنا کې شریک کوم پر الله تعالی مسپارم الله تعالی مو خوشاله او آباد لره السلام علیکم ورحمت الله